پښتانه چې دا سلام اړوي نو هغه بالکل داسې واړوي السلام علیکم ورحمت الله. دا مخ بالکل داسې شاته واړوي چې دا طریقه غلطه ده ښه، بالکل داسې شاته واړوي مخ. بعضې کسان زه چې کوم چې هغه کله سلام اړوي نو دا مخ داسې کوي السلام علیکم ورحمت الله، نو هغه پکې په دې سب کې هم داسې وګوري. بلکې د سلام اړولو سنت طریقه څه ده؟ صحابه کرام په خپله فرمایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پسې منځ وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې به کله سلام اړولو په داسې ترتیب باندې به اړولو چې د هغوی دغه اننګي مبارک به موږ داسې سې کړل، داسې به اړولو السلام علیکم ورحمت الله، دونه به اړولو. د منځو د ارکانو بیان مو شروع کړی و او تر د رکوع پورې رسېدلي وو. کله چې موږ د رکوع نه پورته شو نو بیا به څه کوو؟ بیا به زموږ پښتانه یوه ډېره غټه چې دوی د غلطي کوي په دې وخت کې دوی وایي سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد. دا دوی په روانه کې وایي او سجدې له چې کله ځي په روانه کې وایي. دغه طریقه غلطه ده. زمونږ بعضې پښتانه هغې څه کوو، هغوی چې څنګه ودرېږي سمع الله لمن حمدې دپاره ودرېږي ډایرکټ بیا لاندې لاړ شي سجدې له. نو دوی چې دا کومه طریقه کوي دغه طریقه بې انتهایي غلطه ده. بلکې طریقه څنګه ده؟ طریقه دا ده چې یو سړی وایي سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد، دومره اندازه دې ودرېږي چې د دې انسان دغه اندامونه ځای ته ورشي، جوړونه ټول ځای له ورشي. بیا دې د هغه ځای نه الله اکبر شروع کړي او د سجدې په ځای باندې ختم کړي الله اکبر. په دې کې دوه قسمه ویل جایز دي ها، سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد دا هم جایز دي، او که یو کس وي ربنا ولک الحمد دغه دواړه جایز دي چې کوم د ستاسو خوښ وي هغه پکې ویلی شي. بیا زموږ بعضې وروڼه چې کله سجدې له ځي نو په دې کې دا غلطي کوي چې دوی تکبیر ډېر زیات اوږدوي نو ډېر به نه اوږدوي ښه، د یو مد په مقدار باندې به اوږدوئ، ډېر به یې نه اوږدوئ. لکه بعضې وایي الله اکبر نو دی ډېر زیات اوږد کړلو، په دغه ترتیب سره ټیک نه دی، بلکې د یو مد په مقدار باندې الله اکبر. خو دا به شروع کړه د کوم ځای نه او ختمه په کوم ځای باندې چې کله تو سمع الله لمن حمده ربنا لک الحمد دغه ځای کې بله شان خاموش ودرېږي چې د ستا دا ټول اندامونه ځای ته ورشي او بدن دې قرار ونیسي. بیا به د ولاړې نه شروع کړي الله اکبر، او چې کله اکبر ووایې نو د سجدې ځای ته ورسي دغه ټایم کې به تاسو اکبر ووایې، یعنی د ولاړې نه به چې کوم دی شروع کړي او په سجدې باندې به ختم کړي. بعضې خلک داسې وایي الله بس صرف دوی الله اکبر پکې ونه وایي، نو صرف دغه لام ادا کړي. دغه طریقه هم غلطه ده. څنګه به وایي الله اکبر؟ بعضې حضرات وایي الله اکبر، دام غلط دی. په دې کې د را به سکون وایي، سکون مقصد دا په دې باندې دغه د غوړوندي ورته وایي دا چې کوم دی او دې ته موږ سکون وایو، او تاسو په دې باندې پیش وایئ، دغه پیش ویل په دې باندې غلط دی. دې باندې به سکون وایئ الله اکبر، داسې به وایئ، داسې غلط دی الله اکبر، داسې به نه وایئ. بیا چې موږ کله ځو سجدې ته ځو نو څنګه به ځو؟ د ټول اول به موږ دا کونډۍ ولګو، د هغې نه پس به لاسونه ولګو، بیا به دا پوزه ولګو په ځمکه، او بیا د هغې نه پس به تندې ولګو. بعضې ملګري هغه لاسونه مخکې لګوي چې دا طریقه غلطه ده. زه ډېر خلک وینم چې کله سجدې له ځي د کونډو نه مخکې لاسونه لګوي، نو دا طریقه غلطه طریقه ده. او دا چې دی هغه صحیح طریقه څه ده؟ دا ده چې انسان کله ځي هلته ځي او سجدې له ځي نو اول د کونډۍ ولګوي، بیا لاسونه، بیا پوزه، بیا تندې. بیا چې کله موږ په سجدې باندې پروزو زموږ د ګوتو زموږ د خپې به څنګه وي په دې باندې ځان پوه کړئ. بعضې ملګري د خپې بالکل داسې راغونډې کړي یو بل ته، دا طریقه غلطه ده. بلکې د خپې به په دغسې ترتیب سره ولاړې به وي، د سجدې په حالت کې به د ستا د خپې دغه رنګې ولاړې وي، او د خپې چې دا کومې ګوتې دا
د دواړو خپو دا ګوتې به د قبلې طرف ته دغه رنګې مایلې وي. یعنی د دواړو خپو د ګوتو دا سرونه دا به چې دی د قبلې طرف ته وي. او بیا چې کله د سجدې نه موږ راپاسو او جلسه کوو. جلسه څه ته وایي؟ د دواړو سجدو په منځ کې چې دا کومه ناست سره دې ته وایي جلسه. جلسه به په کومې طریقې سره کوو؟ دا ګسه خپه دا به موږ راماته کړو، په دې باندې به کینو او دا ښی خپه به موږ ودرو او د ښی خپې چې دا کمې ګوتې دي دا ګوتې به د قبلې طرف ته واړو، د دې دا سرونه به د قبلې طرف ته واړو. بعضې ملګري د دې سره بلد نه وي، نو چې څونه ممکن وي هغه نه دا خپه ودروي او دا ګوتې دې بلدې کړي د قبلې طرف ته. یو څه ورځې ور تکلیف وي، د هغې نه پس به انشاءالله دې سره بیا دوی چې دی بلد به شي ورسره. بله خبره چې زموږ پښتانه کله په سجدې باندې په دغه باندې په قیدې باندې کیني، نو هغوی دا ګوتې پکې داسې خوځي راخوځي چې دا طریقه هم غلطه ده. ډېر کسان یې په سجدې باندې کیني اشهد ان لا اله الا الله وایي، نو دا ګوتې ورسره داسې کوي. دا طریقه ټیک نه ده، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بسې کولې اشهد الله اله اشهد الله اله شکم دی اشهد الله باندې به اوچته کړله اله شکم دی لا اله په دې باندې به راښکته کړله. اوس به دا ګوته موږ څنګه ساتو؟ نو په دې کې دوه قسمه راغلي، لکه څنګه چې کوم دی په دغه کې لیکلي په خدای شریف کې لیکلي دي. دا ګوته یې داسې اوچته کړله، نو دا اوس چې کوم دی دا به لاندې اږدو او که نه، نو که لاندې اږدې هم چې کوم دی د دې جواز شته دی که دا ګوته لاندې کېدی. البته مونږ د خپلو شیوخو نه، د خپلو حضراتو، د خپلو مشرانو نه او د خپلو چې کوم دی مفتیان، خصوصا لکه مفتي تقي عثماني صاحب بار بار هم په دې حالت کې مونږ صحیح کړی دی چې هغوی به کله په حالت د قیدې کې ګوته اوچته کړله، د هغه به یې لږه شان ښکته کړله او دوباره به چې کوم دی هغې ته به یې کتل، هغه به یې لږ شان ښکته کړه، هغې ته به یې کتل او بیا به یې لاندې نوړله په دې چې کوم دی ترتیب سره. او په هدایت شریف کې دغسې هم لیکلی دي. بیا په حالت د قیدې کې به مونږ کم طرف ته ګورو، نو دې ګوتې ته به ګورو، دې ته به ګورو. بیا چې کله مونږ مسایل دي، مسایل به ورته انشاءالله بیا ویم کله چې د مونځ لکه دې نه فارغ شو، دې پسې مسایل دي د مونځ. کله مونږ په مونځ کې غلط شو نو بیا به څه کوو، د دې ټولو خبرو وضاحت به وار تر وار انشاءالله کومه. ښه چې کله مونږ قاعده وکړه بیا مونږ سلام اړو. په دې سلام اړولو کې زمونږ پښتانه یو غلطي کوي. بعضې پښتانه چې دا سلام اړوي نو هغه بلکل داسې واړوي السلام علیکم ورحمت الله، دا مخ بلکل داسې شاته واړوي چې دا طریقه غلطه ده. ښه بلکل داسې شاته واړوي مخ. بعضې کسان زه څه کوم چې هغه کله سلام اړوي نو دا مخ داسې کوي السلام علیکم ورحمت الله، نو هغه پکې په دې سب کې هم داسې وګوري. بلکې د سلام اړولو سنت طریقه څه ده؟ صحابه کرام په خپله فرمایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پسې مونځ وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې به کله سلام اړولو په داسې ترتیب باندې به اړولو چې د هغوی دغه اننګي مبارک به موږ داسې سې کړل، داسې به اړولو السلام علیکم ورحمت الله، دونه به اړولو. دې خوا سب ته به پکې نه کتل، شاته اصفونو ته پکې نه کتل، صرف به د مخ مبارک داسې واړو السلام علیکم ورحمت الله. چې دا چې کوم دی اننګي مبارک به وروسته چې دی اصحاب کرامو سې کړو بیا السلام علیکم ورحمت الله په داسې ترتیب سره به واړولو چې دا چې دی اننګي مبارک به صحابه کرام وروسته سې کړو. نو د سلام ګرځولو سنت طریقه دغه ده. ښه چې کله به مونږ سلام چې کوم دی وګرځو د هغې نه پس به څه کوو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به څه کول، آیا چې کوم دی هغې نه پس به دعا کوله او که نه به یې کوله، د هغې نه پس به تسبیحات وي او که نه به یې ویلې، هغه خبره به انشاءالله پر روان